اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمرزاده خالد بیټنه د تاسو په درانه خدمت چې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحال به وئ. راغلی یم نن ډي خان روډ چې د مجید خان پمپ او د ولی ګل په ډیپو چې موجود یو راسره مینا جان چې مخکې مو څو پروګرامونه جنې کړي او ما په خیال چې دا څلورم پنځم پروګرام دی چې جنې کوي چې دی موږ ته یو څو خوندور او ښکلي شعرونه وایي. ښایي چې په دې نیمګړې دنیاګۍ کې خوشحالي مه کوه، په دې نیمګړې دنیاګۍ کې خوشحالي مه کوه، وخت تېروه زړګي چا سره سیالي مه کوه. څه چې الله درکړي دي په دغه شکر باسه، څه چې الله درکړي دي په دغه شکر باسه. ناشکره مه جوړېږه، دومره کمکلي مه کوه. صوبتي کچې مینه جانه چې د قدر نه وي، صوبتي کچې مینه جانه چې د قدر نه وي، له هغو خلکو سره هم کلیوالي مه کوه. صوبتي کچې مینه جانه چې د قدر نه وي، صوبتي کچې مینه جانه چې د قدر نه وي، له هغو خلکو سره هم کلیوالي مه کوه. نن سبا یې چا پسې څه مه وایه، نن سبا یې چا پسې څه مه وایه، دا خپله ژبه خوله کې ورکه ساته. نن سبا یې چا پسې څه مه وایه، دا خپله ژبه خوله کې ورکه ساته. پنځه وخته لمونځ کوه جومات ته درومه، پنځه وخته لمونځ کوه جومات ته درومه، د خدای نافرمانو خلکو کرکه ساته. یو شعر ده چې غلی شمه بد وایه مه ښه وایه، چوپه خوله بهتره ده هیڅ مه وایه، هسې نه سبا پکې ګیر شوی وي، مه د یوه خواږه د بل تراښه وایه، دوه ټکي کوه خو د مطلب ټکي، مه د لیونو غوندې هر څه وایه، او نن سبا به ګز نیسې د ځان سره، نن سبا د خولې ټکي پاښه وایه، راز دی چې ساتي راز ارماني شفي، دغسې انسان ته حال د زړه وایه. او زه ستا په عشق کې یم بې توله په تول نه یم، ستا په عشق کې یم بې توله په تول نه یم، یم بدحاله د دنیا په ماحول نه یم. دا خو ستا د وصال برخه پکې غواړم، دا خو ستا د وصال برخه پکې غواړم، کنې زه خو د ملنګ د کچکول نه یم. او که هزار ځلې د ځانه شپول چاپېر کړي، که هزار ځله د ځانه شپول چاپېر کې، زه به بیا درته درځمه په شپول نه یم. او مینه جان به یاره بیا در سره ګورم، مینه جان به یاره بیا در سره ګورم، لا دنیا باندې راخور یم راټول نه یم، دنیا باندې راخور یم راټول نه یم. ډېر ډېر بله غزل وه دا وله چې ډېرو سینګرو هم ویلې وه، کومه غزل وه هغه چې ووایې ګوتونکو ته تر وره ورپسې ګورې که تر دا یو شعرونه د څو دي که نه، دا به زه بیا درته وایم. او دا ووایه وایه پټ پټ شاته لکه غله راپسې ګوري، پټ پټ شاته لکه غله راپسې ګوري، رقیبان دې ډېر ترخه راپسې ګوري. مخامخ را سره ناست وي ټیټې سترګې، مخامخ را سره ناست وي ټیټې سترګې، شاته ستا د کور تر وره راپسې ګوري. او بیا چا څه ورته ویلي دي پوهېږم، بیا چا څه ورته ویلي دي پوهېږم، ځکه دغسې کاږه راپسې ګوري. او خدایه چېرته به ترې لاړ سم چېرته پټ سم، خدایه چېرته به ترې لاړ سم چېرته پټ سم، نږدې پرېږده اوږده راپسې ګوري. او مینه جان صوبتي کچې غرو لمن چې، مینه جان صوبتي کچې غرو لمن چې، ورته وایه نور دې نه راپسې ګوري، ورته وایه نور دې نه راپسې ګوري. ډېر زبردسته چې یو شعر به سره چې زه ووایم بیا به وخت اجازه کوم ټکي پاته خولې وایه خو بل ته سرودونه مو خراب. اچھا خولې وایو خو یو بل ته ووایه جان، په خولې وایو خو یو بل ته سره زړونه مو خراب دي، ډېر بدنیت یو نیتونه مو خراب دي،
په خولې وایو خو یو بل ته سره زړونه مو خراب دي ډېر بدنیت یو نیتونه مو خراب دي زوی له ورور له وروره پلار له زویه نه بېزار ده ورور له وروره پلار له زویه نه بېزار ده ځکه ټول د کور کارونه مو خراب دي نه منو او نه د چا خبره ارو نه منو او نه د چا خبره ارو دې دماغه یو سرونه مو خراب دي مینا جانا چې دا سره سره کیږي مینا جانا چې دا سره سره کیږي مسلمان یو خو عملونه مو خراب دي مسلمان یو خو عملونه مو خراب یو منټ بل را دی نن سبا یې چا پسې څه مه وایه نن سبا یې چا پسې څه مه وایه دا خپله ژبه خوله کې ورکه ساته پنځه وخته لمونځ کوه جومات ته درومه پنځه وخته لمونځ کوه جومات ته درومه د خدای نافرمانو خلکو کرکه ساته او د آخرت د کروندې دپاره د آخرت د کروندې دپاره په دې دنیا د فصل ځمکه ساته په دې دنیا د فصل ځمکه ساته ډېر زبردست بابا خو یو شعر به ووایم په دې خو اجازت ورکړو چې تا ته له څه خبرې چې زه دا خبرې اړوم زما او ستا تر منځه اوس بلا خبرې اړوم او کمکل نه یم رقیبانو باندې ښه پوهېږم محفل چې له خولې نه ورخطا خبرې اړوم او دا داسې خلک دي چې محبت او مینه نه پېژني دلته زه د جرم او د سزا خبرې اړوم زه ډېر پې خوشحالېږم او له سیالو سره سیال شم چې کوم محفل کې یاره زه دا ستا خبرې اړوم او ای خالده ته له دې وطن نه کډه بار کا دلته زه پښتون د سر سودا خبرې اړوم اخلو اجازت قبول وایي چلو ورا به کو موږ سره په دې غزلې باندې اجازت تر بل پروګرام پورې